عمران خان همیشه په عمل کې د حقیقي ازادي خبره کړې دو. عمران خان کم جنگ کوي د مو تو د بچو د مستقبل جنگ کوي. ساخ وخت هم راغلی دی، خوشاله وخت هم راغلی دی. پیسو نشولي وجه نه کوم د کسونو ساویر کړه او هغه مرشول. موږ الیکشن کوو د پارټي په ټیکټ باندې کوو. انډستری بند شو، مرکزونه بند شو، بازارونه بند شو او چې قائد مې بجرګي وي زدا یم چې عدنان ورکرم لګی لا کول شي نه خفګون کول شي. په باندې ذاتی تور باندې کله د دهشتګردي د فتوا لګیدل نو پاورز باندې مولا یو تکلیف ملو شو. اکثر به مونږ مور پښتنو کړ چې ته د ګوډه سره نه ګرځوي دا خو لوړ د کله نو د خراب دی هر څم برداشت کړ. اس شي د پورا د ملک د حقیقي ازادي د پورا پکور د چې لیول پلینګ فیلډ موږ ملو شي لکه څنګه نور پټوله ملويږي نه سرمایدار یم نه مې کروڑپتی یم نه رپتی یم نه مې انډستری شته. تیر درې نیم ګولا کې نه چې ټارګټ کیلینګ شوی دی نه د مکر شوی دو نه ډرون شوی دو. زه یم چې کېدای شي د دغزوی نه ویل تزیود ضرورت وي خو که ضرورت نه وي په کور چې د تقسیم د فند تقسیم د په ابودې باندې شوی هغو کمه جاړو یا کم خفګون چې ډېر داسې دي چې د 10 سال ورک شوي دي او هغه چې کوم دی دا پته نه لګي چې مرد که ژوندی دی چې دا کم جنګ روان دی دا د حقیقي ازادۍ جنګ روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن کتونکو علی اختر فدای ام قدرمن کتونکو څنګه چې تاسو له معلومه دوه چې په 8 فروری باندې په ټول ملک عام ټاکنې لن شوې دي. په دغه سلسله کې سیاسي جماعتونو او آزاد امیدوارو خپل سیاسي کمپاین آغاز شروع کړی دی. په دغه سلسله کې موږ د پاکستان تحریک انصاف نامزد شوی امیدوار حلقه پی کې 71 امیدوار عبدالغنی افریدی صاحب سره موجود یو. د دوی سره به موږ د دوی په انتخابي کمپاین علاقايي ترجیحات او اسره په بشپړه نور خبره طریقو موږ سره اوسئ. عبدالغنی بھائی پراونه کې تاسو ته ډیماشي هر کله ویو ډیره مهرباني ډیره مننه. عبدالغنی بھائی انتخابي منشور به څنګه چلاو څه فارمولا د اسره په لوکا کې موږ خو چې کوم نه ټول مخ کې کم ټیکټ چې مولا ملاو شو په مو باندې د پارټي چیرمن عمران خان چې کوم اعتماد وکړو صوبایي صدر علي امین ریجنل صدر نور الحق قادری سے وزیری صدر اقبال افریدی زه غو شکریا ادا کوم. د مونږ چې کم منشور دی یا کلام دو و یا کنستاین د دې مونږ منشور دی چونکه الیکشن اعلان وشو او وسره چې کوم د ټیکټ مې اناونس شوې د مونږ باقاعده چې کوم د الیکشن مهم سٹارټ هم وختو دي نن نه ٹھیک چونکه عمران خان همیشه په عمل کې د حقیقي ازادي خبره کړې دو د آئین او د قانون د حکمرانی خبره کړې دو د ادارو د مضبوطېدو خبره کړې دو او پمدا میشن کې مونږ چې کوم د عمران خان سره د 20 سال نه پمدا سټرګل کې ځکه چې عمران خان کم جنگ کوي د مو تو د بچو د مستقبل جنگ کوي دغه جنگ لړو کړی دی. نو مونږ چې کوم دی د 20 سال نه د عمران خان سره په دا وخت کې اپ ډاون ساخ وخت هم راغلی دی خوشاله وخت هم راغلی دی. او چونکې تاسو کتای شو چې په تیر مونږ کوم ګورنمنت راغلو پاکي چې کوم دی مونږه د قبایل چې څومره مرج ازلا خلکو اغول چې کوم دی مونږه پاشنهاتي کارت کې 10 لک روپۍ د صحت ته پراویر کړی چې هغه باندې ته پاسپورتول کې خپل فری لوچ کولای شي په پرایویټ هسپتال کې خانه خاص هسپتال کې ته پابندي لوچ کوا. اوس کته سو هغه چې کله د دیارلس پارټو حکومت د پی ډی ایم حکومت راغلو هغه د پی ډی ایم چې کوم دی هغه خلکو نه د شناختی کارت چې کوم هغه صحت کارت هغه سہولت هم د خلکو نه وغوښتو. اوس په 13 میاشت کې مو ډیر داسې کیسونه وکړل چې د تیرونه یا په داسیمه کې د ډیر غریبانو خلکو چې غوله چې کوم دی مسالې شوي وي یا د زړه مسله یا بل مسله وي غوسره به پیسې پوره کېدنه نو هغه چې کوم دی هغه غربت دی وجنه هغه پیسو نشولي وجنه چې کوم دی هغه کسونو ساویر کړه او هغه مرشول. صحیح. عبدالغنی بھائی په حلقه کې سره ډېر سرمایه‌دار خلک ویلور دي. عام تاثر دلته دا دی چې د قومیت په نامه باندې ډېر ګوټه اخیستل کېږي او دا خبره برملا مونږ کوو خو بل طرف له د شلوبار 3 اکثریت ووټ چې دی هغه پی کې 70 لتلی دی او په دا حالاتو کې چې دی تاسو به چې دی د ګاټلو د پوره به څه عمل جوړو مونږ لا خپل قائد چې کوم دا خبره کړی او جگہ همیشه مونږ لا کله هدایت ورګړي هغه شي مېره پاکستان یو مونږ چې کوم دی نه په قومیت او هغه الیکشن کوو مونږ الیکشن کوو د پارټي په ټیکټ باندې کوو دا ټول قبیلې چې څومره دي کاغه کا خیل دی کاغه ملک دین خیل دی کاغه سپا دي کا کمر خیل دي کا ملک دین خیل دي ټول دي مونږ قبیلې دي. زه به ان شاء الله که تاسو به کتلی می تاسو به سرویګونه اکثر په سوشل میډیا باندې په الکترونیک پرنټ میډیا باندې سروې روانې دي ان شاء الله
چې په 8 فروری باندې د کم الیکشن دی دا فیصله کول دي د قوم چې آیا د قوم غلام ژوند تیرول غوړي کنه آزاد ژوند تیرول غوړي نو ان شاء الله چې د قوم د فیصله کړي دو چې په 8 فروری باندې به دا قوم د عوام د خبر د سیمه خلک د به د آزادۍ فیصله کوي ان شاء الله د عمران خان او د پی ټی آی چې کومه د مونږ ته یو سیټ لکه و د تو ذاتی څه ایجنډا د لوکې د مسایلو د حل کېدو لپاره او ترجیحات مو څه دي یاره کوګه مونږ چې کوم دی د سیټل نه مونږ ډېر رستو پوتی فاټم مرشوي د تقریبا چې کوم دی 18 وشو تقریبا 5-6 سال به پوره کیږي اصل کې دلته چې کوم دی د مونږ ایجوکیشن او هیلث او وسره چې کوم د انفراستراکچر دا خو د مونږ مکمل ته بشو دلته یو وارنټیر تر شو بیا تیج کله مونږ په 2018 کې د مونږ صوبایي حکومت رغلو مرکزی حکومت رغلو بیا په 19 کې کووډ رغلو چې کووډ چې کوم د ټوله دنیا متاثر کړه پاکه چې کوم د انډستری بند شو مارکیټونه بند شو بازارونه بند شو خلک معاشي لیول باندې چې کوم د ډیر کمزوري شو هغه سره چې کله مونږ دغه حالاتو مقابله وکړه عمران خان دغه حالاتو مقابله وکړه چې کله د مونږ فاندونه شروع شو ډیولپمنٹ شروع شو په سیمه کې په دایریا کې نو چونکې د امریکای د رژیم چینج د امریکای چې هغه چې کوم د دلته کم علاقارو هغه ول چې دا سړی چې کوم د کرسي نه وګرځاو عمران خان یې د کرسي نه وګرځاولو او چې کله د پی ډی ایم حکومت رغلو تیر تقریبا 20 میاشتې مخکې په د سیمه کې په د لوکا کې چې څومره ډیولپمنٹ روانو کاغه روډو کاغه چې کوم د سکولو مختلف چې څومره هغه ټول باندې فندونه بند کړی چې د سکیمونه چې کوم د تحریک انصاف د ګورنمنت سکیمونه دي بیا وسره موږ چې کوم د په مختلفو په د خیبر سیمه کې مونږه 1000 جمعتونو سولرایزیشن کړو چې مونږ وی چیرې به بجلی لوړه شي د جمعتونو کې تیاری وي مشمون دي پکې طالبان دي پکې هغه سبق حفظ کوي علم کوي دغه له چې کوم یو سہولت وي غیله چې کوم مونږه شهر وړل هغه چې کوم سټاپ کړی دی او وسره چې څومره ډیولپمنٹ کورنو خو ان شاء الله چې مونږه ز جوړ شم او الله د موقع روکي ان شاء الله چې د څومره انفراستراکچر دی څومره ایجوکیشن څومره هیلث په دا باندې میټونه فرست پریورټی کې ان شاء الله دغه باندې کار کوم عبدالغنی بھائی ناراض کارکنان لپاره مو څه لایحه عمل جوړ کړی دی که ان کیس د پی ټی آی ځینې کسان آزاد ودرېږي بیا هم لایحه عمل څه دی دا ورکر به څنګه روزوی کوو یاره علي اختر بھائی د الحمدلله مو قائد چې کوم په جیل کې دی او چې قائد مې په جیل کې وي زه دا یم چې ادنا ورکرم نه ګیلا کول شي نه خفګون کول شي او نه چې کوم د پارټي خلاف تلای شي ان شاء الله ټول په یو پیج باندې یو د مونږ چې کوم د خبرې شوي دي نه مخکې د مونږ میټینګونه شوي دي چې ټیکټ چاله ملو شو ځکه چې غزه په دا وخت کې چې کوم د وین چې دانه مانم نو یو طرف له پارټي باندې کم وخت زه بیا دا خبر اوکم چې د 9 مهینه بعد چونکه زه چې کوم د یو محب وطن پاکستاني یو شهري و د مو چې کوم د ټوله فیملی ټول خاندان سرکاري ملازمین او وسره چې کوم د کله د 9 مهینه بعد په مو باندې ذاتی تور باندې کله د دهشتګردي د فتوا لګیدل نو په ورځ باندې مولا یو تکلیف ملو شو چې هغه تکلیف ز بیانول نشم بیا چې کوم د مونږ د پارټي د مشرونو د هدایت چې تاسو چې کوم د فلحال د کورونو نزون سنډه لکو د مونږ په کورونو باندې چې کوم د چپې لګې دي کوربورونه بند شي د کوربور په زوینم چپې لګې دي خو په حالاتو کې په ګرمه کې مولا به کم تکلیف او کوله کې چې کوم د فیملی لکم تکلیف او غولا مو والدي سه ویلم د نشو ویل چې محمد دهشتګردي د فاطمه کې دلی ځکه چې هغه یو ډیر سخت مخبل ګوډي کې نشم ګرځیدای کله به د وسره ګرځیدم کله به په موټر سایکل باندې ګرځیدم اکثر به مور پختنه وکړه چې ته د ګوډه سره نه ګرځوي دا خو لوړ د کله به مته چې خراب دی کله به وته چې تیل ګروندي بزه په موټر سایکل ګرځم غیله مو دا خبره نشو کولای چې محمد دهشتګردي نو موږ چې کوم د پارټي هغه جیلونه هغه تونه هغه فایرونه هر څم برداشت کړ اس شي د پورا د ملک د حقیقي زده د پورا د ملک رول اف لا د پورا د ادارو د مثبتو د پورا او د موږ د بچو د مستقبل د پورا د هر څه موږ چې کوم دی برداشت کړی عبدالغنی بھائی د پاکستان تحریک انصاف د اسټابلیشمنت سره موجوده دور کې حالات خراب دي او مروزی حالات هم تاسو په فیور کې نه دي نو په داسې حال کې به د سیاسي کمپاین مخ په وړاندې څنګه بوزو خپل د ګاټ د پورا به څنګه منډه ترړې وو یاره کوېشن د خپل کوېشن وکړو زه دا یم چې د ملک هم دی موږ دی دا ادارې دی موږ دي مونږ تحریک انصاف چې کوم دی نه چې کوم دی د ادارو خلاف دی نه دی مونږ کا ټسلوي د تحریک انصاف د چا سره ټسلوي غسر به ذاتی دی یو کاس را یا دوه کاس سره یا درې کاس سره به وای مونږ د یو چې په کور د چې لیول پلینګ فیلډ مونږ له ملو شي لکه څنګه نور پټوله ملويږي مونږ له سپریم کورټ ته باور هم وکړی دی او ان شاء الله چې د تحریک انصاف په ځوانونو کې کومه جذباتو لکه څنګه په پنجاب کې کم ضمني الیکشن شو چې په 20 حلقو کې موږ 17 حلقې ګټلې وي چې په هغه صوبایي ګورنمنت فدرل ګورنمنت موږ چې کوم په اپوزیشن کې وو دوه چې کوم د حکومتونه چې کوم د چاو د پی ډی ایم خو حاکم چې کوم د موږ 17 سیټونه ګټلې وو نو ان شاء الله
چې تر هغه پورې به د تحریک انصاف پولینګ ایجنټ په هغه پورې پولینګ سټیشن کې نو چې تر کومه پورې چې کوم دی غلا چې کوم د فام نه ملو شوی غلا اټیسټډ فام ته ملو شوی نه وي د عمران خان د بیانیې نه چونکې دغه بیانیه ټول ملک باندې خو د هغې نه هټ کر دی تاسې د هغې لوکې پوره خپل خدمات څه دي او په کم خدماتو د عوام نه وډغوړو یاره زه خو دا یم چې زه خو یو غریب سړی یم نه سرمایه‌داره یم نه مې کروڑپتی یم نه اربپتی یم نه مې انډسټري شته همیشه چې په دا قوم باندې سخته راغلی دو د ټولو نه پیله و چې کوم دی مونږ اوچت کړی دی که هغه په ګراونډ وي که په سوشل میډیا باندې وي که هغه چې کوم دی مړی ژوندی وي ویسره زه به دا وایم چې عمران خان چې کوم دی د امن یو نشان و په دا سیمه کې په دا وطن کې که قبایلو امن لیدلی تیر درې نیم کاله کې چې موږ کوم امن کتلی دی انشاءالله چې عمران خان دی امن نشاناتو دا خلک په دی امن دی پوره چې کوم دی ووټ پول کوي مونږ چې عمران خان بیا راولو په دا سیمه کې به چې کوم دی تاسو کتای شو تیر درې نیم کاله کې نه چې ټارګټ کیلینګ شوی دی نه دمکه شوی دو نه ډرون شوی دو نه چې کوم دی دمکه شوی دو الحمدلله هر سړی سیف وو نو دو ځل چې کوم دی دغه عوام دغه مشرونو دغه سیمې خلکو دا فیصله کړې دو چې دو ځل ووټ په مونږ چې کوم دی انشاءالله د امریکای خلاف د امریکای چې کوم علاقار دي دغه خلاف او د حقیقي ازادۍ لپاره او د امن لپاره به انشاءالله د عمران خان په فیور کې داخل د فیصله کوي عبدالغني بھائی د دغه حلقې نه دوه کسان په تیرو وختونو کې منتخب شوي وو خو د هغوی د کردار د عوام نه دي خوښول تاسې به دا څنګه کاونټر کوو دا به مثبت څنګه انګیج کوو دا خلک ګیلې دي اصل کې چونکې په تیر کې تو خبره وکړه چې پارلیمنټریان تیر شوي دي زه دا یم چې په تیر پارلیمنټریان د تحریک انصاف گورنمنت چې کوم فنډونه لګلي دي هغه د چا ذاتی فنډ نه هغه د تحریک انصاف د صوبایي حکومت د مرکزی حکومت فنډونه د غسیمه لروغلي دي خو زه دایم چې تاسو د مشرکینو زه خپل سټیمیټ هم تاسو لاره خلم چې په تیر 70 سال کې دومره فنډ نه روغلي خو آیا چې کم فنډ روغل او د کورونا کم ډیولپمنٹ شروع شو مین شاهرا چې کم دی باړه بایپاس وسرا چې کم دی مستق والا روډ وسرا چې کم دی تیرو والا روډ نور داسې چې کوم د مین کورونه وو خو هغې سره چې کله د کووډ راغلو د کووډ سره چې کوم د ټول ملک کې ټوله دنیا کې معاشي پرابلم راغلو وسرا چې کوم د موږ ګورنمنټ لوړو چې د موږ ګورنمنټ لوړو یوه پښتنه کوم په اکاخیلو کې په اریګیشن کې تقریبا صرف په اریګیشن کې 90 سکیمونه شوي وو د تاسې په حکومت کې نور ټولې قبیلې او قومونه ته مستثنا وو تاسې علم شته زه دا یم چې اکاخیل د مو قبیلانو زه دا یم چې کیدای شي د دغه زوی نه ولته زیات ضرورت وي خو که ضرورت نه وي په کور چې د تقسیم د فند تقسیم د په ابوده باندې شوی د په کوم باندې شوی د په وټرلیز باندې شوی نو خلکو لا به یو خچ کم دی هغه ملو شوی ریزلټ ملو شوی صحیح پښتنې خو ډېرې دي خو قدر ته وایي چې د ګمشده افراد یا لاپته افراد د دغې پوره لایحه عمل جوړ کړی دی په دا باندې مو څه موقف دی یاره انشاءالله زم چې کوم دی دغه خاورې بچای یم دغه سیمې یم او زم چې کوم د هغه مایندې هغه خویندې وینم د مو سره مې لویږي مو اجرې لرسي د مو سره په لیار کې مې لویږي چې د هغو کومه جاړو یا کم خفګون چې ډېر داسې دي چې د 10 سال نه ورک شوي دي او هغه چې کوم دی دا پته هم نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی هغو لا بچي نوستي ښځې ورته چې کوم دی نوستي دي هغو فیصله هم نشي کولی چې یاره دا ښځه نوسته ده ځوانه ښځه څه کول دي انشاءالله چې د مو په وس مطابق باندې زه به خپل اواز د اسمبلۍ په فلور باندې دغه دپاره اوچتوم انشاءالله اخري کې حلقه د ډېره زیاته غټه ده او د دغې حلقې ولس عوام یوت له مو څه پیغام دی ټولو له دا پیغام ورکوم ځوانانو چې دا کم جنگ روان دی دا د حقیقي ازادۍ جنگ روان دی عمران خان د تاسو د بچو د مستقبل جنگ کوي تاسو په 8 فروری باندې روزو او د ازادۍ فیصله وکړو چې د غلامۍ فیصله ونه کړو ځکه چې د عمران خان حکومت د امریکای په خوله باندې 14 پارټو کردار علاقاري چې کوم دغه ادا کړی وو او انشاءالله لکه څنګه تاسو مخکې د عمران خان ملګرتیا کړې او د نزیوته به انشاءالله کوو د مو د ټول ورکر نه دا پورا برپور تعاون ضرورت دی چې زه یو غریب سړی یم د مو سره ودرېږو عمران خان سره ودرېږو دغه سیمې دغه لوکې د امن دپاره چې کوم دی د عمران خان سره ودرېږو ډېره مننه قدرمنو کتونکو د عبدالغني افریدی او ټولو خلکو له یو دا پیغام مونږ ورکوو چې تاسې په 8 فروری راووځو ووټ خپل پول کو چاله یم چې اچوو خو دا یې تاسې اخلاقي او قومي فریضه ده قدرمنو کتونکو د نن پروګرام مونږ چې د هغه پایله ورسېده خپل قربان اختر افریدي له اجازات ورکو سره د خپل کیمرامین امین افریدي د لوی الله په امان